د سهار 8:30 بجې د پکتیا مرکز ګردیز په دغه سیمه کې لویه موټر بم چاودنه وشوه. د دولتي ودانیو ترمنځ غځېدلي سړک باندې دغه چاودنه زوروره وه. تر لرې سیمو یې خلکو ته زیان او غږ ورسید. طالبان وایي هدف یې د افغان پوځ تاسیسات وو، خو چارواکي وایي موټر بم هدف ته له رسېدو وړاندې په نښه شو. چاودنې شاوخوا ویجاړۍ رامنځته کړي، خو د چارواکو په خبره ډیره مرګ ژوبله یې عامو خلکو ته اړولې. زیاته درنه چاودنه وه چې موږ د خوب په مهال په خپلو اتاقونو کې او یوه ناڅاپي پېښه وشوه، دراز شو. بس له دې پیښې وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان له امریکا سره کړې هوکړې ته ژمن نه دي پاتې شوي، نو ځکه خو دوی نور طالب بندیان نه خوشي کوي. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د دغه لوی موټر بم چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. دغه ډله وایي یاد برید یې د افغان ولسمشر د هغو څرګندونو په غبرګون کې کړی دی چې د کابل او ننګرهار له بریدونو وروسته یې افغان ځواکونو ته امر وکړ چې په دغې ډلې یرغلیز بریدونه پیل کړي. افغان حکومت د کابل او ننګرهار د بریدونو مسؤلیت په وسلوالو طالبانو اچوي، خو دغه ډله وایي چې یاد بریدونه دوی نه دي کړي. طالبان دغه برید داسې مهال کوي چې په کابل کې په روغتون او ننګرهار کې په جنازه د برید مسؤلیت لا هم رسما کومې ډلې نه دی منلی. افغان ولسمشر چې دا بریدونه د طالبانو کار بولي، تېره شپه هغه روغتون ته ورغی چې برید پرې وشو. وایي روغتون به ژر بیرته ورغوي. ښاغلي غني هغه ماشومان هم ولیدل چې میندې په برید کې وژل شوې وې. نوموړی وایي د وروستیو بریدونو عاملانو ته به سزا ورکوي. د کابل له بریده د ژوندیو پاتې شوو ماشومانو ځینې یې خپلو کورنیو ته سپارل شوي. چارواکي وایي پاتې نور چې میندې وژل شوي د اصلي کورنیو له پیدا کېدو وروسته به یې ورته وسپاري. صابر عزیز، BBC کابل.